Hai, سلامونه. زه هوټیا موس له خپل همکارۍ فرشته سره یو ځای د بیجینګ نړیوال هوایي میدان ټرمینل 2 ته راغلي یو. نن ورځ به موږ په نوی کاري سفر پیل وکړو. موږ به له بیجینګ څخه د چین شينجيانګ ویور کوربکې سیمې ته ولاړ شو. د بیجینګ نړیوال هوایي میدان 3 ټرمینلونه لري. دلته دوهم ټرمینل دی. اوس ځئ چې ځو له موږ سره یو ځای ټرمینل 2 ته ننوځو او حالت یې وګورئ. دا د فرشتې لومړی ځل دی چې شینجیانګ ته سفر وکړي. څنګه ته احساس لري؟ خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم او ډېر کړه اندېښمن. ولې؟ ځکه دغه سفر ډېر اوږد په راتلونکي څو ورځو کې به موږ د چین د شینجیانګ د اورموچي او اولجا ښار ته ولاړ شو. اوس د پاکیج د چکینګ مرحله بشپړه شوې ده او موږ الوتکه به 2 ساعت وروسته حرکت وکړو. نو اوس موږ غواړو چې په هوایي میدان کې کوم ګرمې ډوډۍ وخورو. اوس موږ د هوایي میدان رستورانت ته راغلي یو او همدلته ناسته یو. آنلاین سپارښتنه ورکولی شو. دغه ځای آنلاین د ډوډۍ لیست شته. موږ آنلاین سپارښتنه کولی شو او سبزي، کباب، د وایي غوښه، ښوروا، ډېر خوندور خواړه شته دی. واو، دغه ډول خواړه跳脚牛肉نومیږي. پکې سبزی او د وایي غوښه شته. بلې خوا ګورې دا سور مرچ پیدا شوی سور مرچ دی. فرشته نوشیجان دیشه. او یې خورئ. وایي غوښه دا نه وړی ستاسې نه خوښېږي؟ لږه لږه توپیر شته؟ چیز دی؟ نوشیجان. دا د پینګ فن په نوم یو ډول خوږ خوراک دی. پکې ټوټه شوي ممپرین او ممیز بوره شته. اوس زه به د غرمۍ ډوډۍ وخورم او هیله ده چې تاسې هم ښه ورځ او ښې چارې ولري. مهرباني وکړئ چې په راتلونکي څو ورځو کې له ما سره اوسي او سره یو ځای د شینجیانګ ښایسته منظرې او په هماغه ځای کې د خلکو د ژوند حالات وګورئ.